عزتمندو د رمضان المبارک ډیره قیمتي میاشت شروع ده او دا هغه میاشت ته چې دی کې قرآن کریم را نازل شوی دی. څومره کتابونه چې را نازل شوي دي اسماني ټول په رمضان کې را نازل شوي دي. دا د اسماني کتابونو د نزول میاشت او دی کې به اسماني کتابونه را نازلېدل. او د رمضان المبارک په میاشت کې به جبریل امین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډیر ملاقات هم کو. د نبی علیہ السلام او د جبریل امین ملاقات په رمضان المبارک کې ډیر کېده. د هغې نتیجه به دا و احادیث مبارکو کې راځي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخاوت په دومره سیوا شو لکه تیز سیلی چې چلی. دومره به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخاوت پر رمضان المبارک کې سیوا شو، بار بار د جبریل امین د ملاقات د وجه نه. دا ډیره قیمتي میاشت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من صام رمضان ایمانا و احتسابا، چا چې د رمضان المبارک روجی اونیولی په ایمان سره کامل مومن و او و احتسابا او د ثواب امید ساتو، کلک مومن و عقیده ښه مضبوطه وه د الله په وحدانیت باندې او د رمضان المبارک روجی صحیح اونیولې سره د ټولو پالونو پالې وکو صحیح سالم روجی اونیولې غفر له ما تقدم من ذنبه. نو دا د دې روجی نواله د هغې روجی نواله دې روجی پورې چې څومره ګناهونه شوي دای الله ټول معاف کړي. دا د یوې روجی نه د بلې روجی پورې د ټولو ګناهونو کفاره الله وګرځوي، خو چې ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څومره ګناهونه تی شوي دا الله د ټولو ګناهونو دپاره کفاره ګرځي. دا الله کفاره کوي د ګناهونو. ډیره قیمتي میاشت په لاس راغلی ده. شیخ الهند رحمت الله علیه دا ډیر لوی عالم تیر شوی دی. دا د دیوبند د مدرسې اولنی طالب هم شیخ الهند رحمت الله علیه. اول چې د انار د ونې د لاندې سبق شروع شو نو دای اولنی شاګرد د چې د رمضان المبارک میاشت وی راله نو شیخ الهند رحمت الله علیه به یو قاری صاحب ته وی ماله به ته قرآن اوری ماله به تراویح کوي. نو چې وبدرېد هغه قاری صاحب ماسخوتن نو د پیشمني پورې به یې دله تراویح کولې او قرآن به یې پکې اوره. پیشمني پورې به یې تراویح وکړي او شاته به ولاړو، بیا به یې سحر پیشمني وکړو. چې څو ورځې وشولې نو د شیخ الهند رحمت الله علیه رنګ زیړ شو. د کور زنانه پې پوه شوې چې حضرت د مسلسل شوګیرو د وجې نه حضرت خرابیږي. مسلسل ماسخوتن چې به ودرېد په امام پسې شاته نو د پیشمني پورې به په تراو کې ولاړو په امام پسې. قاري صاحب به قرآن لوستو، شیخ الهند رحمت الله علیه به پسې شاته ولاړو پیشمني پورې. نو د کور زنانه ورته درخواست وکړي حضرت شوګیرم مسلسل ده، داسې مه کوئ. د کور زنانه ورته وی دا یقین کیږي چې ما ته به بل رمضان المبارک په ژوند کې میلو شي، که دا زما اخیرنی رمضاني چرته ما ته بیا دا قیمتي شپې ورځې میلو نشي. زنانه د کور پوه شوې چې زمونږ په خبره عمل نه کیږي. نو هغې قاري صاحب پسې هلک ولېږو، کم قاري صاحب چې به ورله تلاوت کو، وی تا ته پته لګي چې د حضرت رنګ ډېر خراب شوی دی، ته ده ته عذر وکړه چې زه ټیک نه یم. یوه شپه به ورله سپارې لګي کمې ووایه چې حضرت ته لږ د آرام ټیم میلو شي. هغې قاري صاحب وی شیخ الهند رحمت الله علیه ته وی چې زما نن طبیعت ټیک نه دی، نن به سپارې کمې وایو. وی هغه ورته چې زه صحیح ده نو 2 سپارې وویلې په هغه شپه، دا کمې سپارې وي چې 2 سپارې وویلې. نو شیخ الهند رحمت الله علیه صحیح ده 2 کې نن تراویح وکړه. 2 سپارې وویلې تراویح ختمې کړې. هغه قاري صاحب سم لاست. وی شیخ الهند رحمت الله علیه ورغې د هغې قاري صاحب خواته کېناستو، چاپي وله شروع کړه، بخپوی وله زور کړه. وی هغه قاري صاحب راپاسېد چې حضرت دا ته څه کوې، دا بېادبي نه ده. وی نه نن ستا طبیعت ټیک نه دی. نو ما وی چې زه به تا له نن لږ زور وکړم چې چاپي دله وکړم، ته ستړی شوې. وی اپله لاړو ځان له تلاوت شروع کړو. وی زه پوه شوم چې دا شپه بیا رونی. وی زه پسې خواله لاړم چې حضرت زما طبیعت صحیح و، ما پسې داسې سوال جواب شوي و او ما ته دا اطلاع راغلی وه چې د حضرت وجود ډېر خراب شوی، دا ما عذر کو. نو چې ته هسې شپه رونی نو یې به حضرت زه به درله بیا سپارې لولم، هسې شپه مه رونوه. ماسخوتن به شیخ الهند رحمت الله علیه په تراوو ودرېدو
د پیشمنی پورې به په قاري پسې شاته ولاړو ټوله شپه به یې قرآن اورېد، ټوله شپه به یې قرآن اورېد. زنانو به ورته حربې جوړولې وي د شیخ الهند طبیعت دا وجود کې کمزوري پیدا شوله، کمزوري پیدا شوله، او بیا دومره عجزۍ ته ګوره چې لاړ هغې قاري صاحب له په خپو زور کې وي نن ستا طبیعت ټیک نه دی، ما وایي زه به نن تا له چاپي وکړم. رمضان المبارک به یې داسې تېروي پته نه لګي که دا چېرته اخیرنی رمضان زما ژوند کې چېرته بل رمضان را نشي، ما ژوند کې چېرته بل رمضان را نشي، ټوله شپه به په قاري پسې ولاړ او قرآن به یې اورېد. دا ډېره قیمتي میاشت ده. حدیث مبارک کې راځي 3 څیزونه الله ته ډېر خوښ دي، 3 څیزونه چې الله ویني خوشحالېږي او الله ته ډېر خوښ دي. اول نمبر تعجیل الفطر، په روژهماتي کې تادي کول، وقت داخل شي او اذان وشو سمدستي روژه ماتول، سمدستي تعجیل الفطر. دې کې به ګورې بیا وروستوالی نه کوي، په دې الله خفه کېږي. ښه بعضې سړی وي وخت به داخل شي صبر وکوي، لا زه لږ صبر کوم، زه لږ یو 2 رکاته کوم بیا به روژه ماته کړم، دا د الله نافرماني ده. ښه په دې ځان پوه کړه، په دې الله خفه کېږي. الله وایي زما حکم منه چې ما درته وی چې روژه ده، اوس چې وخت داخل شو زه وایم روژه ختمه شوه، ته بیا هم صبر کوي، صبر وکړه، صبر وکړه، زه به لږ تلاوت وکړم بیا به روژه ماته کړم. دا ګورې ګناه ده، ښه دا بزرګي نه ده. بعضې کس داسې کوي ښه وخت به داخل شي صبر وکړه، صبر صبر، دې کې نه 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 دا ګناه ده. تعجیل الفطر دې کې به تادي کوي چې اذان وشو، یو خو دې کې عجزیم ده، څنګه اذان وشي ډایرکټ خدایا ستا بندو متاوي مخرجو نه مې خوړه، اوس چې ته ووایې چې وخرجو شروع مې کړه، دې کې عجزي ده. ښه روژه ایسارول دا ګناه ده چې کله وخت داخل شي. دویم وتاخیر السحور، او په پیشمني کې رستوالی کول. ښه پیشمنۍ بالکل په اخري وخت کې کول، پیشمنۍ په اخري وخت کې کول سنت طریقه دا ده چې ته پیشمنۍ بالکل په اخري کې وکړي. یو صحابي وایي ما تپوس کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیشمنی په باره کې چې نبی علیه السلام به پیشمنی چې وکړو نو څومره ټیم به پاتې وي 50 آیاتونه فاصله به وپکې د نبی علیه السلام د پیشمنی او د وخت د داخلېدو په ټیم دومره لږ ټیم به نو وتاخیر السحور پیشمنی بالکل اخیره کې پیشمنی کول دومره اخیری ته نه چې ته وخت شکی چې داخل شوی دی که نه خو په اخیری وخت کې پیشمنی کول دا الله ته ډیر خوښ دی دا الله ته ډیر خوښ دی. او دریم ضرب الیدین احداهما علی الاخرى فی الصلاة چې سړی مانځه ته ودرېږي او دا یو لاس داسې د بل لاس ته پاسه کړي دا درې څیزونه الله وایي ما ته ډیر خوښ دي. روژهماتي کې تادي کول پیشمنی کې رستوالی کول او په مانځه کې چې سړی ولاړ یو لاس د بل لاس ته پاسه یخي ضرب الیدین احداهما علی الاخرى چې یو لاس د بل لاس ته پاسه داسې یخي دا درې څیزونه درې کارونه الله ته ډېر خوښ دي په دې الله ډېر خوشحالیږي نو دې کې به تاخیر نه کوي. حدیث مبارک کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به روژه ماتوله څه دعا به یې کوله اللهم لک صمت وعلی رزقک افطرت. مسنون روژه ماتې زده کوي مسنون پیشمنې زده کوي مسنون روژه زده کوي پته نه لګي دا چېرته د ژوند اخري رمضاني چېرته پته نه لګي نو چې روژه به یې ماتوله اللهم لک صمت وعلی رزقک افطرت یا الله تا دپاره مې روژه نیولې وه او ستا په رزق باندې اوس روژه ماتو تا دپاره مې روژه نیولې وه او ستا په رزق اوس روژه ماتو چې دا به یې وویلل دې نه پس به یې وي ذهب الظمأ وبطلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله وی ذهب الظمأ تنده لاړله وبطلت العروق رګونه لامده شول تنده لاړه رګونه لامده شو وثبت الاجر ان شاء الله که د الله خوښه شي نو اجر هم الله راکو تندم لاړه رګونه هم لامده شو اجر هم ثابت شو ان شاء الله که د الله خوښه نو الله اجر هم راکو تندم لاړله او رګونه هم لامده شول بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم روژه ماته کړله دی مسنون طریقه وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روژه ماتي هر کار کو په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه زده کو هر عمل کې طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. حدیث مبارک کې راځي ثلاثه لا ترد دعوتهم درې کسان داسې دي که نه چې د دې دعا الله نه رد کوي ښه دا ځان سره ضبط کړه دریو کسانو دعا الله نه رد کوي دې چې دعا وغواړي دا قبولوي یو
الصائم حتی یفطر، روجدار چې کله دی د افطار ټیم ته نږدې شي، دې ټیم کې به ګورې ځان ساتي ښه، روجدار نه به د مازدیګري ماښامي کې ځان ساتي ګورې، حتی یفطر د چې څو پورې روجه نه ده ماته کړې نو د روجدار نه به ځان ساتي ګورې، خیره ونه کي چېرته ګورې ښه. دعایم الله قبلی چې غواړي، عربی کې دعا خیرو دعا دواړو ته وایي، مونږ پښتو کې خو صرف دعا ته دعا وایو که نه، عربی کې دعا خیری تم وایي او سړی چې ښه دعا چاته کوي دغې ته م وایي، دې دواړو ته دعا وایي ښه. نو روجهدار چې ځان دپاره دعا غواړي دام قبلیږي، خو بل ته چې خیره کوي ګورې دام قبلیږي ښه. په روجهدار به ډېر نه بلسي ګورې، روجهدار به چیړې نه، د دعا الله نه رد کوي. الصائم حتی یفطر، روجدار ترسو پوری چې د افطار نه کړي هغې پوری الله د دعا قبلي. بل والامام العادل، چې بادشاه وي عادل حکمران وي، چې حکمران عادلی که نه دا مستجاب الدعوات د 24 غنټې الله دعا قبلي. زمونږ الله قبلي چې روجم وي که نه نو الله قبلي، او امام عادل چې منصف عادل حکمرانی 24 غنټې الله د عادل حکمران دعا قبلي. سلیری شواله غنټې چې کله عادل حکمران دعا کوي الله قبلي. خو چې حکمران عادل وي، چې حکمران عادل وي انصاف پکې وي الله دعا قبلي. چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پشان عادل حکمرانی ښه تقریر شروع کو، کس پسې پاسې خلکو ته وی اسمعوا واطیعوا، خبرې مې واورئ وی منئ. یو کس پاسې وی لا نسمع ولا نطیع، وی نه دې خبرې اورو نه منو، نه دې خبرې اورو نه دې خبرې منو. وی ولې؟ وی تا د بیت المال نه یو صادر خلکو له ورکړی، یو صادر دې تقسیم کړی دی، ما ته یو صادر میلو دی، او وی تا یو په سر کړی دی او د یو نه دې لنګ والی دی، نو ځان له دې دوه اخیستي دی او ما له دې یو راکړی، دا دې څه چل کړی؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی عبدالله شته، عبدالله د بچی نوم وی عبدالله ابن عمر شته، وی او وی بچیا دله جواب ورکړه دا کس ما باندې اعتراض کوي چې تا مونږ له یو صادر راکړی دی ځان له دې 2 صادرې اخیستې وي، دی په مونږ اعتراض کوي. هغه ورته وی یو صادر مې پلار ته میلو شو، یو ما ته میلو شو، په تن پسې یو و که نه، نو زما د بابا قد دنګ و نو ما خپل صادر هم بابا له ورکو، نو د یو نه لنګ و یو یې په سر کو، دا یو زما دی یو مې د بابا دی ښه، دا اله دی. وی بس اوس تقریر شروع کا، عادل حکمران دی ته وایي ښه، والامام العادل، عادل حکمران دی ته وایي. ځمکې باندې زلزله راغله، حکمران عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی چې داسې امساره پرېښودله، ځمکه په ځای باندې ودرېدله. وی ته ولې سنډېږي؟ پتا ظلم شوی دی، پتا ناحقه فیصله شوې ده. وی ودرېږه چې ځمکې له امساره پرېښودله، په هغې ورځ چې ځمکه ودرېدلې ده بیا پې زلزله نه ده راغلې ښه. والامام العادل، عادل حکمران دی ته وایي، عادل حکمران دی ته وایي. دی چې څه ټیم هم دعا غواړي عادل حکمران الله د دعا قبلي، الله د دعا نه رد کوي. او دریم ودعوت المظلوم، د مظلوم خیره ګورې الله نه رد کوي ښه، د مظلوم خیره الله نه رد کوي. چې کله مظلوم سړی خیره وکي، حدیث مبارک کې راځي دا د وریځو د پاسه وخیږي، د اسمان دروازې ورته کولو شي. مونږ ډېر خلک د ډېرو خلکو دعاګانې اخلو، خو د مظلوم د خیرو نه ځان نه بچ کو. دعا د چا ماخله خو د مظلوم د خیرو نه ځان بچ کو. دې ته د اسمان دروازې کولو شي، حدیث مبارک کې راځي د اسمان دروازې د مظلوم خیرو ته کولو شي، دا په بره وخیږي. د مظلوم خیره چې وخیږي خبرې، د مظلوم خیره چې بره لاړه شي، رب العالمین ورته وی وعزتی، زما دې په خپل عزت قسمی، زما دې په خپل عزت قسمی. مونږ کوم خیال کړی سړي له تسلی ورکوي زما دې د خپلو بچو په سر قسمی، زه به دا کار کوم. رب العالمین وی وعزتی، سره د خپلې لویۍ نه، سره د دې نه چې الله په هر څه قادر دی، خدا دې مظلوم ته تسلی ورکوي. وعزتی، زما دې په خپل عزت قسمی، زما دې په خپل عزت قسمی. لانصرنک، خامخا ضرور به ضرور به دې امداد کوم، امداد به دې کوم، امداد به دې کوم. مظلوم وی الله کله به یې کوي، کله به یې کوي. ولو بعد حین، وی اگر که سموده پکې ولګېدله، خدا انتقام به زه د دې ظالم نه علم ښه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې به کله گورنر مقررو، یو علاقې ته به گورنر لیږه، اته به دا نصیحت کو، وی د مظلوم د خیرونه به ځان ساتي ښه، د مظلوم د خیرونه به ځان ساتي. چې مظلوم چېرته ستا خلاف مقدمه الله ته درج نه کي، ګورې ځان به ساتې، د مظلوم خیری سیده بره خیږي. ډېر خیال کوئ،
په رمضان کې څوک په سپېړه ونه وای، په رمضان کې چاته د مور خور کنځل ونه کړي، چېرته غریب ونه رټې ګورئ ښه، چېرته غریب سره درنه ظلم ونه شي ګورئ ښه. اے مالدارانو، اے د وس خاوندانو، اے صاحب استطاعت خلقو، د ما تخت خلقو خیال وساتئ، د ما تخت خلقو خیال وساتئ. نبی علیہ السلام فرمای شهر المواسات، دا د همدردۍ میاشت، دا د همدردۍ میاشت، دا د نرم سلوک میاشت چې څوک د چا نه په دې رمضان کې یو بوج سپک چا باندې بوج دی او تا ترې لر کړ، حدیث مبارک کې راځي الله به تا د جهنم د اور نه خلاص کړي. ته د غریب نه بوج سپک کړي، الله به دې د جهنم د اور نه خلاص کړي. دا ډېر د ترس میاشت ده، دا د همدردۍ میاشت ده. دې کې دا غریبانان فارغ کوي چې دا لږ د الله عبادت وکړي. رأی مې دا ده، درخواست مې دا دی، اے مالدارانو د چا کوټو کې چې فقیران دي په رمضان المبارک کې پې خدمتونه مه کوئ، خدمتونه پې مه کوئ ښه، ورته وایه دا د همدردۍ میاشت او دې کې زما د طرف نه تا سره ما له هېڅ مه کوه، ځان له د الله عبادت کوه، بس زما د طرفه به په تاسو نه اے افسرانو د نوکرانو نه بوجونه لر کوئ، اے خاوندانو د بیبیانو سره ګزاره وکئ. دا د همدردۍ میاشت، دا د همدردۍ او د نرم سلوک میاشت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لبه چې غلام سالن پوخ کو، نبی علیہ السلام به هغه د ځان سره روټۍ تکین، ابه یې ځان سره روټۍ تکین. نن مونږ روټۍ خورو، غلام راته ولاړ، نوکر راته ولاړ، لاس په نامه یخي او مونږ روټۍ خورو. نه 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 نه، شهر المواسات، دا د همدردۍ میاشت ده. خلقو سره لږه لږه همدردي وکئ. ستا کور کې څوک پاتې کېږي ګزاره وکړه، ستا ماتحت یې ګزاره وکړه، وایي خیر دی زه به تا سره ناکام کړم. ستا کرایهدار دی ورته وایه ای ته زما ځای کې اوسېږي، ته زما کور کې اوسېږي، ته زما دوکان کې اوسېږي، خیر دی دا د رمضان المبارک میاشت ده، زه تا سره نیمه کومه، خیر دی زه تا سره نیمه کوم، ما له نیمه راکه او نیمه تا ته دې میاشت کې معاف ده. شهر المواسات، دا د همدردۍ میاشت، د الله د طرف نه حکم دی چې دا د همدردۍ میاشت، زه تا سره همدردي کوم. وګرځئ وګرځئ د غریبانانو دروازې وګورئ، دروازې وټکوئ. کاش چې عمر ژوندی وي رضی الله تعالی عنه، فریاد به د چا اسمان ته نه وختلی، کاش چې نن عمر ژوندی وي رضی الله تعالی عنه. نن وی چا به فریاد نه وکړی، نن به خلقو چغې سورې نه وي وښلې، په لاره روان دی، زنانه وله ورله مخې له اواز یې وکړو امیر المؤمنین ودرېږه، وی ښه، وی بیت المال کې مې څه حق شته، حق مې شته، وی او وی ما ته خپل حق راکړه، خپل حق ورته حواله کړو، ورې که ورله. چې ورې که ورله زنانه روانه شوه، وی لږ صبر وکړه، کاش چې مونږ داسې څوک ولیدلی، کاش هسې خوبونه به یې نو، خدای دې زمونږ په ژوندانه یو داسې حکمران راولي. بوډۍ ته وایي بوډۍ ودرېږه، تا ته مې حق حواله کړو، وی او وی زما یو درخواست ومنه ښه، یو درخواست مې، وی څه درخواست دی؟ وی درخواست مې دا دی چې ستا په بیت المال کې حق هغه مې درکو، هسې نه چې ګورې د الله په مخ کې په میدان محشر کې په ما شکایت ونه کړي، ګورې ښه هلته به شکایت نه کوي، ګورې د الله مخې ته به شکایت نه کوي، ښه ستا حق مې درکو، هسې نه چې د الله دربار یو ته د عمر ګریوان ته لاس کړي، هلته حساب نشم کول، هلته بیا د جواب کولو نه یم، ګورې هلته د جواب کولو نه یم، هلته نه یم او ستا حق ما تا ته حواله. نن ورته مونږ حق ورکو، نو بیا ورته څه وایو؟ یوه تروړه به وله وړه ورکو، بیا ورته وایو زما یو درخواست. څه درخواست دی؟ یو تصویر وباسم چې فیسبوک لی ورکم، چې خلقو ته پته ولګي چې د هغه تعاون ځای ته ورسوم. زه ورته هم ته ولې را تصویر ورکوې، مورې خورې ته ولې نن د عزت سودا کوي؟ مولي صاحب څه وکړم؟ زه ډېر سوچونه وکړم، خاوند مې مړي، قبر کې خاوند را یاد کړم چې نن زما د خاوند د عزت سودا کېږي، خو کور کې را سره بچي وږي مولي صاحب، وږو بچو ته ګورم نو زنانه څه نشي ویلی، درته وایي خیر دی تصویر به درکړمه خو پټ مخ راله تصویر وباسه، خیر دی. او دی ورته ودرېږي او روژۍ وي او د رمضان المبارک میاشي او دی په تروړه وړو باندې د یوې عزتمندې زنانه د عزت سودا وکړي، دی به د خدای مخې له ځي که نه، دی به د خدای مخې له ځي که نه. ته داسې ولې نه وایي چې دا ستا حق و تعالی مې درکو، ما باندې به قیامت کې شکایت نه کوي، ګورئ قیامت کې د شکایت نه یم، قیامت کې د شکایت نه یم. ای مالدارانو دا د غریب د تپوس میاشت دی کې د غرباو دروازې وټکوئ. ای رب العالمین وی حدیث قدسی دی، وی ما ګورئ، الله وی ما ګورئ، که ما ګورئ نو ما به کوم ځای ومومئ؟ ښه یوه رایې مې ده، عبادت په خپل ځای، تهجد په خپل ځای، ټیک ده، نوافل په خپل ځای، دا ټول منمه، دا کوئ
خدا ټول یو طرف ته او په دې روژه کې د بې کسه خلقو تپوس بل طرف ته دې ته هیڅ نه رسي. رب العالمین وایي که ما ګورئ ما د غمزده خلقو سره وګورئ ما د بې کسه خلقو سره وګورئ. دې روژه کې ډېر بې کسه خلق دی ډېر بې وسه خلق دی کور کې ورله ماښام له د خوراک څه نه بې کسه خلق دی. وګرځئ ځوانانو وګرځئ ښکلې ځوانۍ الله درکړي دا دروازې وټکوئ دا دروازې وټکوئ دا دروازې د بېکسو وټکوئ دا دروازې د بېکسو وټکوئ. نبی علیه السلام فرمایي من فطر صائما کان له مثل اجره غیر ان ینقص من اجره شیء. چې چا په یو روجهدار روجه ماته کړله چا د چا په مال یو روجهدار روجه ماته کړله کان له مثل اجره الله به دې کس له د هغه د روجې مره اجر ورکړي. تا ځان له روجه ده که نه ستا په مال څوک روجه ماتوي د هغه د روجې مره اجر به الله تعالی هم درکوي. یو د خپلې روجې اجر یو چې ستا په مال چا روجه ماته کړله یو د هغې کس د روجې اجر الله به د 2 روجو اجر درکړي. 3 ماته کړله الله به د 3 روجو اجر درکړي. 4 ماته کړله الله به د 4 روجو اجر درکړي. ځوانانو ښکلې میاشت ده په دې کې د عثمان رضی الله تعالی عنه په سنتو عمل وکړئ. سنت عثماني ژوندي کوي په دې میاشت. عثمان رضی الله تعالی عنه به وی 3 خبرې ډېر خوند راکوي. د قرآن کریم تلاوت کول او وږو له ډوډۍ ورکول او بربنډو له کپړې ورکول. دا ډېره مزه کوي چې سړی د قرآن تلاوت وکړي نیمه ورځ تلاوت وکړه نیمه ورځ ګرځه وږو له ډوډۍ ګوره نیمه ورځ ګرځه بربنډو له کپړې ګوره. دا ماله ډېر خوند راکوي ډېر خوند راکوي چې د قرآن تلاوت کول وږو له ډوډۍ ورکول او بربنډو له کپړې ورکول. دا ډېر خوند راکوي. په دې صفاتو په رمضان کې عمل وکړئ دا ډېره مزه کوي چې سړی د قرآن تلاوت وکړي یو 2 سپارې ولولي بیا قرآن بند کړي او بیا په دې کلي کې وګرځي او د یو څو وږي وګوري او هغې کره ماښام له راشن ګزار کړي. یو څو غریبانان وګوري هغې له د اختر د جوړو غور وکړي دا ستا د اختر جوړه دې کې ځان په دې ځان د اختر له جوړه واله دا ستا د اختر جوړه ده. د یو څو غریبانانو سفارش ټیلرانو ته وکړي دله جوړه کړه زما جوړه دی نه خو دله جوړه کړه. الله وی ما به د بې کسه خلکو سره وګورم. عثمان رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام د ډوډۍ میلمه کو. نبی علیه السلام وله ډوډۍ له را روان دی په لار کې قدمونه شماري. نبی علیه السلام ته چا وی د دې قدمونه شمارل وی عثمانه ما قدمونه دې شمارل وی او وی دا ولې وی زه ډېر خوشحاله وم چې څومره قدمونه دې زما کور طرف ته اغوستي دي نن به هغومره غلامان د الله په لار کې ازادوم نن به هغومره غلامان د الله په لار کې ازادوم. سودای وکړه ځان له د اخرت سودا وکړه سودای وکړه د اخرت سودای وکړه. یو پیری د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانو له د یو د وخ بار سامان راوړو یوی بیبی له د وخ بار سامان راوړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی چې کور کې سامان ولید بیبی دا چا راوړی دی وی دا عثمان راوړی دی رضی الله تعالی وی دا عثمان راوړی وی او دای هری بیبی له راوړی دی. نبی علیہ السلام لاس اوچت کړو وی یا رحمانو سهل الحساب علی عثمان. رحمان ذاته ته چې د خلقو نه حساب علي او تعالی خلق یو په یو درشي یو په یو به دې د الله مخې له ځو یو په یو تعالی دې درشي الله رب العالمین. نو چې کله د عثمان د حساب ټیم راشي او دې تعالی درشي سهل الحساب علی عثمان. یا الله زه سفارش کوم چې د عثمان سره به حساب آسان کوي خدایا د سره حساب آسان وکړه د سره آسان حساب وکړه خدایا. یا رحمان سهل الحساب علی عثمان. ځان له اخرت وګټو مالدارانو اخرت وګټو. اخرت ډېر مالدار ته ضرورت نشته ډېر مالدار ته ضرورت نشته. ته 2 جوړې یو ځان له جوړه کا یو فقیر له جوړه کا ستا کره تروړه وړه دي په منځ نیمه کا نیمه نن کور پرېږده او نیمه د یو غریب کره اوس. شهر المواسات دا د همدردۍ میاشت دا د نرم سلوک میاشت دا د غریب د تپوس میاشت دې کې د غریبانانو تپوس الله د بې کسه خلقو سره میلاوي او روجي ونیسو صحیح روجي ونیسو. ځوانانو صحیح روجي ونیسئ په خوب کې روجي مه تېروئ په خوب کې روجي مه تېروئ. او د رمضان المبارک حدیث مبارک کې راځي چې چا د رمضان المبارک یوه روجه وخوړله من غیر عذر بغیر د عذر نه او د مرض نه یوه روجه وخوړله دې که دا باقي ټول عمر د 20 سال عمر پاتې دی د 20 کاله د الله د ذات دپاره روجه ونیسي خو دا یوه روجه چې خوړلې د دې اجر دوباره نشي راګرځولی.
او داسې په معمولي خبرو روجې مه خورئ ښه داسې په معمولي بیمارو روجو ته سین مه کوئ ښه او ټول عمر کوئی روجه ونیوله خو د دې یوې روجې چې کم فضیلت دی هغه دوباره نه راګرځي هغه د طبیعت دوباره نه میلاوي روجه د ګورئ ښه او چا چې بغیر د عذر نه یوه روجه وخوړله روجه ونه نیوله حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یو کس په ما پورې قیامت کې اونخلي په ما پورې به ونخلي نبی علیه السلام فرمای چغې به وخي چې د الله حبیبه مقدمه مې ډېره سخته ده وایي زه به د الله په ذات د الله په دربار کې سفارش وکړم چې خدای دا زما بنده دی دا زما امتي دی تا ما ته ویلې ربه چې تا به امت باره کې نه خفه کوم دا زما امتي دی الله دې ولې جهنم ته غورځوي وایي ما ته به آواز وشي چې د ده سره چې کوم کس جګړه کوي هغه جګړه کوونکی ډېر سخت دی زه به تپوس وکړم چې څوک دی وایي به چې روجه ده روجه د هغه ځوان دی چې ده به روجې نه نیولې ښه د ده جګړه کوونکی سخت دی نبی علیه السلام فرمایي چې زه دا واورم نو زه به ورته ووایم چې زه ستا سفارش نشم کولی چې ستا خلاف روجه ولاړه ده ستا خلاف روجه ولاړه دا ډېر سخت خصیم دی دا جګړه کوونکی دی روجه نو ځوانانو روجې نیسئ ګورئ ښه داسې دور را روان دی ډېر ځوانان پکې نن مبتلا دي روجې نه نیسي د رمضان المبارک فرض روجې ځوانانو ټول عمر که الله ته روجه ونیسئ خو د دې روجې اجر به بیا میلو نشي ګورئ بغیر د عذر نه روجه ونه خورئ چېرته ډېره لویه ګناه ده په کبایرو کې ډېره غټه ګناه د رمضان المبارک روجه خوړل دي او نبی علیه السلام فرمایي روجه کې څلور کاره کوئ ښه روجه کې څلور کاره کوئ دوه د الله دپاره دي دوه زموږ د ځان دپاره دي څه وایئ وی لا اله الا الله ډېر وایي ډېر خلک موږ ته وایي روجه نیسمه خو بدلون راکې نه راځي بدلون نه راځي اقه زوړ په حالت دی موږ ورته وایو لا اله الا الله وایي د دې سره ایمان تازه کیږي ښه لا اله الا الله ډېر وایي او استغفار ډېر وایي نبی علیه السلام دا وظیفه ښودلې ده لا اله الا الله ډېر وایي او استغفار ډېر کوئ کم از کم سل پیرې وایه لا اله الا الله لا اله الا الله دې سره به د روجه کې تازګي پیدا شي په منځ کې به د قوت او طاقت پیدا شي د ایمان ورسره الله تازه کوي ښه چې سړی وایي لا اله الا الله او د روجې وي او دا ویرت شروع کړي نو کم از کم سل پیرې لا اله الا الله او کم از کم سل پیرې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه سل پیرې کم از کم استغفار وایه وی دا دوه کاره ما دپاره کوئ او دوه کاره ځان دپاره کوئ د جهنم نه پناه غواړئ او د الله نه جنت غواړئ د جهنم نه پناه غواړئ خدای وایي د جنت دروازې کولو دي دقه جنت راله راکړي د جهنم دروازې بندې دي الله حفاظت مې ترې وکړي رب العالمین دې موږ ټولو له د نیکو اعمالو توفیق راکړي خدای دې موږ له د صحیح رجوع نیولو توفیق راکړي